ستړي مسئ ښه راغلاست. د مخامخ په نننۍ خپرونه کې په هلمند کې د شفق په نامه د پیل سوو عملیاتو په اړه باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، په مارجې، ګریشک او نارسراج کې دولت د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي. تل مدام دغسې عملیاتونه پیل سوي، هغه سیمې نیول سوي، خو د خوندیتوب لپاره کوم اقدام نه وي سوی. پر دې خبرې کوو چې کومه سیمه ونیول سي، دولت یې ولې نه ساتي، نه یې ساتي که نه سي ساتلی. خپرونې کې مېلمانه راسره دي د ولایتي شورا غړی بریالی نظري، د پوهنتون استاد هاشم نوراني او د ولایتي شورا مخکنی غړی علي احمد. درې واړه ښه راغلاست، ستړي مسئ. ښاغلی علي احمد خان، له تاسو څخه به را شروع کړم. تاسې په هلمند کې دلته استوګن یاست او معلومات هم لرئ. له وخته څخه په سنګین کې د ذوالفقار تر هغه راوروسته نور عملیاتونه پیل سوي دي، عملیاتونه ترسره سوي دي، سیمې نیول سوي دي، هغه بېرته ساتل سوي نه دي. د دغه اساسي علت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د میز ګډون کوونکو او د سباون تلویزیون لیدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. د احمدي صاحب موږ په وارو وارو ویل دي چې عملیات دا به څومره عملیات یې تر عملیاتو تر کولو تر دې چې عملیات کېږي سیمه یوه پلې وریله کېږي، تر دغه دې دا سیمې د عملیات د دومره قوت طاقت چې استعمالیږي دا مخکې تر دې چې پر دا سیمه باندې دښمن حمله کوي او هجوم راوړي تدابیر ورته ونیول سي، بیا به دغه عملیاتو ضرورت نه وي. د ذوالفقار عملیات چې کله شروع کېدل یا شروع شول، هم موږ وویل چې د ذوالفقار عملیات په هغه وخت کې زه د ولایتي شورا غړی وم، نو دا مو ویل چې د ذوالفقار عملیات بې له دې څخه چې د هلمند د خلکو سره د هلمندیانو سره مشوره وسي، د عامو د سنګین د خلکو سره مشوره وسي چې عملیات باید په څر ترتیب د کم ځای را شروع سي. موږ په بارو بارو ویل چې دا سنګین ډېر وساس ساتلی سو، دلته د دفاع وزارت، دلته د امنیت شورا، دلته د ریاست جمهوري، دلته ډېر د وزارت داخلي دا لوړ پړي ایاتان راغله، دلته به موږ ورسره غونډې درلودې، مجالس به مو درلود. موږ به د سنګین پاک له ورته ویل چې سنګین بې له دې چې ته عملیات پر کوې سبا بیا دغه ستونزمن کېږي. نن د سنګین یو ناوه ده، هغه خواته هم دښته یو، دې خواته هم دښته یو، ته کولی سې چې زمینداور او ورک ځینې جلا کړې د سنګین څخه، هېڅ وخت به سنګین سکوت نه کوي. خو دوی بیا هم هغه سنګین سکوت سو، سنګین داسې حالت ته ورسېده چې سروان کاله او دا سیمې ولاړلې د لاسه، بیا د ذوالفقار په نامه عملیات شروع سوله. هغه چې شروع سوله د خلکو کورونه د مابین زویه وړله، خلکو ته ډېر مالي زیانونه واړوله. ولې په تعصب سره بوایم چې نه هلته هغه ځای وساتل څومره پروژه وه ختمه سوله، عملیات وه ولاړله. نن یې واقع موږ وینو چې دا د په میاشتو یا په کلونو هغه د هغه عملیاتو نتیجه چې جګړه زور واخیستی او د دښمن صف قوي سو، د دښمن طاقت قوي سو، خلک ورسره ملاتړ سوله، د دولت سره فاصله پیدا کړل. علت یې دغه و چې ذوالفقار عملیات وسول، د خلکو کورونه ونړېدل، خلکو عقده واخیستله، خلکو ته تاوانونه ورسېدل. داسې خبره کېږي چې د دولت د استازو پر ځای د دولت پر ځای خلک، ولسي خلک چې په ولسوالیو کې پراته دي، هغه له طالبانو سره ډېره همکاري لري. ستاسې په نظر باندې دغه خبره معقوله ده او که ده علت یې څه دی؟ علت یې خو ګوره دا مخکې نه وه معقول، نه وه دا موضوع دومره نه وه جدي. زه اوس بیا به درته وایم که نه وی په دې باندې نو خلک به د دولت د نظام سره وی، خو باور او اعتماد د مابین تللی دی. ورځ لکه مخکې چې تا دغه سوال زما څخه وکړي چې دولت یا دا برنامه دې جوړه کړې ده، دولت کوم ځای ته چې ولاړ سي هغه ځای ونیسي، په ډېر غټ تلفات، خلکو ته هم خساره، تاوان مالي، د ځاني تاوانونه ورسېږي او د نظام هم مثلا ځاني تاوان ورسېږي، مالي تاوان ورسېږي. دلته ډېر قواوې راټولې سي او هلته عملیات وسي، ولې ډېر په ډېر لږ وخت کې بېرته د لاسه ورکړي. نو خلک بې باوره سوي دي، خلک بې اعتماده سوي دي چې دوی کومه ساحه چې ونیسي یا مثلا هغه پاکه کړي او هلته ځای پر ځای سي، خلک د دولت سره ملاتړ اعلان کړي، خلک د دولت د نظام سره په بغل کې ودرېږي. ولې بېرته داسې رواج را روان وي چې دی سبا بېرته خلک یوازې ورپرېږدي، هلته خلکو دا توانایي نشته. نو بیا که چیرې دولت یوه سیمه نیولی سي، ساتلی یې ولې نه سي؟ دا سوال باید اصلا دلته باید یو څوک وس ناست وای دغه هغه خو له بده مرغه ناظري ته نه راځي، خو دا باید موږ ته نه معلومېږي، دا خو د دولت داخلي علت به څه نو علت خو داسې دی چې په مرجع یا پر باباجي باندې کله چې دښمن عملیات کوي یا راځي حمله کوي، په د مرجع باندې راځي یا پر باباجي، دا یو میاشت یا شل شپې یا دوې میاشتې تر مخ دا عام د سر چوک اوازې وي چې ټول خلک په خبر وو. نو نظام به څنګه نو په خبر، دوی تدابیر ونه نیول. نن چې مثلا درې میاشتې اته میاشتې بعد
اوس په داسې حالت کې روانېږي عملیات کېږي چې هلته د خلکو غنم د لو یا درمندونه دي نو کېدای شي چې د خلکو غنم وسوځل شي درمندونه یې وسوځل شي بیا په دې سره ګرمۍ باندې خلک به د خپلو کورونو څخه بعد 8 میاشتې او په یوه میاشت دا جګړه روانه وه څوک ورته دغه قوا د دغې هلمند څخه راټوله سول دا د اوس عملیات پر کوي او دغه پرسونل و دغه مسؤلینو څخه باید پوښتنه وشي چې ولې په دغه ورځ باندې چې پر دغه باندې د دښمن حمله راوړله په ډېر لږ اندازه وه خلک د دولت ملګري وه ټول مرجع د دغه نظام و د شاته ولاړه وه ورسره عملا جګړه کول ورسره یو ځای وه د مالي پولیسو په نامه و د قومي مشرانو په نامه و دا ورسره وه ستاسو په نظر باندې د پوځي عملیاتو ډول دغه رقم دی مثلا که چیرې په مارجه کې دولت عملیات شروع کړي خپلې قواوې وروستلې بشپړه اونۍ د مارجې پر هغه طرفونو باندې چې دوی بریدونه پر کوي هلته ځای پر ځای کړي یوازې دوی نه ټوله ښار په خبره چې په مارجې کې عملیات کېږي د دولت وسلوال مخالفین خپل چمتووالی بشپړ ورته نیسي لارې ټولې ورته ماینونه کوي هغه مهم امکانات چې په مارجې کې پراته دي هغه د دولت وسلوال مخالفین نورو سیمو ته انتقالولی سي د عملیات اوس دغه شکل باید اوس ټوله ښار په خبرې که دولت یې په پټه ترسره کړي ګوره دا جګړه اوس ډېره عامه سوې ده دغه د مرجع باندې چې حمله کېدله یا پر د باباجي چې حمله کېدله دا ډېر مخکې ورځې چې طالبانو د حمله کول پر دې ځای خلک خبر و چې طالبان راټول سوي دي په باوړیو کې یا په لوړ د لوی مانده پر سر په دغه دشت کې ځای پر ځای کېږي دا ډېر روان دي حمله کوي پر باباجي باندې خلکو ته خبر مخکې ور استولی و چې تاسې موږ هم پر دې ځای باندې حمله کوو دا خو اوس داسې برحاله جنګ دی علني جنګ دی سوال په دې کې دی چې ګوره د زه وایم چې دغه عملیات د دولت ته داسې نیسي چې یو پروژه یا لکه د ذوالفقار عملیات لکه موږ چې نور د تېر شوي عملیات یو د یوې میاشتې یا د 2 میاشتو پلان یې هغه یوه هفته یا یوه میاشت په کمال پر هغه دشت تېره سي بیا څو چې دی تر یو ځای پورې ځي د ده وخت پوره سي هغه خرڅ و عشا یا پلان چې اخیستی هغه پوره سي وخت یې پوره سي او بېرته شاته روانې ځینې ځي او بیا تر دې بهر تر بده بدتره کېږي کېدای سي چې اوس مرجع ده بیا ناوې ته یا ګرمسیل ته یا مثلا نادعلي ته نور هم شدید یا لښکرګاه ته تهدید پیدا سي عملیات باید وسی عملیات باید قوي باید سریع باید ژر وسی ولی باید د خلکو خساره او د خلکو ځاني تاوانونه هم مد نظر ونیول سي چې خلکو ته تاوان ونه رسیږي د خلکو مشکلات هم ورته وکتل سي په دې خاطر باندې چې اوس که دې ته ونه کتل سي او دوی هم دولت هم داسې لرګی پر کښېږي لکه مثلا طالب چې پر سړک یې مین ورته شا کړی در پله لاندې مین د کور مخ ته مین ورته شا کړی چې څوک شور وخوري او هغه بیا مړ دی تر مین لاندې دی موټر پر مین ختلی دی او یا دې ته نه ګوري چې په دې کلي یا په دې کور کې ښځې دي سیاسرې دي کوچنیان دي او دغه ځای څه ټک کوي او دا د دې او دولت هم باره توپ ورته واړي او ولي یا داسې نو دا خو دا بیچاره ولس بیا پر کومې خوا ځي نو خو باره نو د نظام و د مخالفینو بیا توپیر ونیسو طبعا دوی باید یو څه تدابیر ولري چې د خلکو د خساره خلک سره من نسي او خلکو ته مالي د سر تاوان ونه رسیږي بنا او سیمې هم نیولې تخلیه کړي پاکه کړي خو اوس باور او اعتماد د خلکو که بیا هم زه به درته وایم که د خلکو دغه باور ووایي چې اوس نظام دا مرجع ځینې سکوت سول او بیا به داسې نه کېږي کېدای سي چې دا پلای ونیسي او دوی ژر ونیسي او دوی زموږ ملاتړ کوي په دې مرجع کې په خپل خلک داسې خلک دي راپورته کېدل نن به پر طالب باندې اول لرګی د هغو خلکو پروت وی دته به د دولت دوی به ماسې هغه لارې ورته ټینګ کړي وی داخل به خلک خپله مرجع دغه کړی ډېره مننه ښاغلی نوراني صاحب تاسو ته راځو ستاسو په نظر باندې په ولسوالیو کې ولسي خلک د دولت ملاتړ کوي که د طالبانو بسم الله الرحمن الرحیم لار څه مخکې تاسې د میز ګډونوالو درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم مخکې له دې چې دې مسلې ته راسو چې د خلکو ملاتړ له چا سره دی زه د هلمند جګړو باندې غواړم څو نقطې اضافه کړم زه شخصا دا د هلمند د تیرو میاشتو جګړو تر اوسه پورې شکمن کړی یم په څه خاطر شکمن کړی کله چې په هلمند کې دغه وروستۍ جګړو زور واخیستی د هلمند ډېرې سیمې د مخالفینو لاس ته ورغلې دا هغه وخت چې تریاک کښت کېږي تریاکو پوجي کېږي تریاک روزل کېږي تر هغه وخته دا سیمې د طالبانو هغه ټولې سیمې د طالبانو لاس ته ورغلې په هغه وخت کې چې هلته تریاک کرل کېدل هلته د تریاکو حاصل اخیستل کېدی کله چې د تریاکو حاصل واخیستل سو نیشونه وسول اوس عملیات شروع سوه ما څو ځلې په رسنیو کې راپورونه ولیدل چې دلته په سیمه کې د ځواکونو سره مرکې کړې وې هغه ځواکونو ویل چې موږ ته د عملیاتو امر نه قمندان راکول کېږي چې موږ مخته ولاړ سو دا راپورونه تاسې به هم خپاره کړي او ما هم اورېدلې دي اوس دغې نقطې موږ شکمن کړي چې دا څنګه یوه ډیزاین شوې جګړه وه چې د تریاکو د کرلو سره سم شروع سول هغه ټولې سیمې د طالبانو لاسته ورغلې چې تریاک پکښې کرل کېږي تریاکو حاصلات واخیستل سول اوس عملیات شروع سوه
یوه خبره. بله مسله دا ده چې اوس نو دغه قومنده د کمه سوله، هغه وخت ته زور نه درلوده، اسلحه دې نه درلوده، پولیس دې نه درلوده چې اوس بیرته عملیات کوي. صحیح. دغه نقطې موږ شکمن کړي چې دا جګړه چې دا د دې جګړې هغه ډیزاین، د دې جګړې پلان دا ماته د هلمند څخه د باندې دی، د افغانستان څخه د باندې هغه څوک چې دلته د مخدره موادو په مافیا کې لاس لري په نړیواله سطحه او یا هم د دې تاریاکو څخه ګټه وړي، زما په نظر باندې دا جګړه هغې ډیزاین کړې وه. اوس یو خو راسو، دوم راسو د هلمند داخلي عواملو ته. دلته په هلمند کې زموږ د امنیتي ځواکونو څخه هم تېروتنې سوي دي چې په دې ترتیب خلکو د دې څخه زړه تور سوی دی. زه مثال در کوم. څه ډول تېروتنې سوي؟ کله چې زموږ اساسي امنیتي ځواکونه په مساکله کې وو، یوازې مرکز د امنیتي ځواکونو په لاس کې وو، هلته خلکو نه په ښار کې ژوند کولی سو، نه کاروبار کولی سو، نه خپل کښت کروندې او مځکې ته راتلی سوه. په هغه ورځ چې زموږ امنیتي ځواکونه د مساکله څخه راووتل، تر اوسه پورې تاسې پوښتنې وکړئ د مساکله د خلکو څخه چې زه مخامخ سره کښېنستلی یم، هغې وایي چې خلک ډېر خوشحاله دي، ډېر نورمال دي، ژوند لري، ټک نسته، مرمۍ نسته، جنګ نسته، موږ نورمال ژوند لرو، خپل ژوند مخ ته وړو. صحیح. اوس دغه د امنیتي ځواکونو وجود په یوه سیمه کې چې دوی هلته موجودیت ولري، دا په خپله د جنګ په معنا دی، دا په خپله د مرمیو په معنا دی چې هم ولسي خلکو ته پکښې زیان رسېږي، هم امنیتي ځواکونو ته. اوس هدف څه دی؟ سیمې ټولې ور پرېښول شي؟ هدف دا دی اوس که زموږ یو دولت د دې تر څنګ چې وسلوال مخالفین وځپي، د هغې مخه ونیسي، سیمې د هغې څخه وساتي، د دې تر څنګ زموږ د ولس ساتنه هم پر دوی باندې فرض ده. زموږ ولس باید وساتي، زموږ د ولس سر او مال او ملکیت ته باید تاوان ونه رسېږي، زموږ د ولس ژوند خوندي، هغې وسا ژوند ولري. اوس نو که د ولس ژوند په هر ډول وسا کېږي، د هغه ممکنه لارې څخه باید کار واخیستل شي. اوس دا ښه ده چې یوازې د یو ولسوالۍ مرکز دی په لاس کې، روزمره ته 10 20 15 شهیدان ورکوي ملکي خلک او امنیتي ځواکونه، دا ښه دی. او که اوس چې هغه ولسوالۍ کې خلک د ولس زړونه څنګه ترلاسه کېدلی شي؟ اوس دا دولت خو چې د اوله سره راغی تر اوسه پورې دا سیمې له دوی سقوط سوي دي یا وسلوالو مخالفینو نیولي دي؟ ډېره ساده خبره ده. هغه توقعات چې زموږ ولس زموږ د حکومت څخه لري، هغه توقعات به راسي. هغه توقعات ډېر لوړ نه دي. دا زموږ ولس زموږ څخه امنیت غواړي، فقط او فقط. نه زما څه پیسې غواړي، نه کومک غواړي او نه مرسته، او نه هم د دې توقع در څخه کولی شي په داسې یو جګړیز حالت کې چې نظام د جنګ په واسطه ساتل کېږي. دوی ته امنیت خوندي که، دوی ته داسې یو چاپېریال چمتو که چې د دوی سر، مال او شتمني خوندي وي. صحیح. هغه وخت ته د ولس دغه ملاتړ لاسته راوړلی شي. دا چې ته هم هلته موجود یې، یو طرف مخالفین هم نږدې درته ناست دي، ولس په مابینځ کې تاسې مرمۍ ووروئ. نو په داسې یو حالت کې چې افغان ځواکونه په ولسوالیو کې پراته مخالفین پر دوی باندې حمله کوي، نو طبیعي خبره ده جګړه به جوړېږي، طبعا به جنګ کېږي. نو په دې کې وسپړه د چا ده؟ تاسې وایاست چې امنیتي ځواکونه جګړه ونه کړي، بیا هلته خلک راضي کېدلی شي که څنګه وایاست؟ زه وایم چې که چیرې امنیتي ځواکونه دغه توانایي په ځان کې وویني چې دا سیمه موږ ټوله نیولی سو، امنیت یې ساتلی سو، دلته خلکو ته زیان نه رسېږي، موږ دا خلک په یوه امنیتي حلقه کې راګیرولی سو، نو بیا هغه وخت ونیسي، عملیات دې وکړي، هغه سیمه دې ونیسي او دفاع دې وکړي. خو په هغه وخت کې چې په دې پوه سي او پوه هم وه چې موږ مساکلان نور سیمې نسو نیولی، یوازې په خپلو هغه قرارګاهو کې محاصره یو، روزمره او د شپې به جنګونه کېږي، زموږ ولس پکښې زیانمن کېږي. نو په داسې حالت کې د دوی موجودیت ته څه ضرورت؟ ستاسې په نظر باندې اوس ډېر ظرفیت، ډېر طاقت دولت لري که د دولت مخالفین لري؟ اوس یوه سیمه څنګه ناببره سقوط سي، یا فرضاً دولت د دومره امکاناتو، دومره قواو سره چې دلته وسلوال مخالفینو که تاسې تېرې جګړې د هلمند کې څو میاشتو مخکنۍ جګړې کتلې، دلته وسلوال مخالفینو یو تکتیک خپل کړی و. هغه داسې چې د ولسوالۍ ټول طالبان به راټول سول، پر یو
حوزه پر یو کوچني پوسته باندې به حمله وکړل. طبعا هلته به هغه امنیتي ځواکونو تعداد لږ و، امکانات او تجهیزات به هم لږ وه، د کومک رسولو هغه امکانات به هم وخت به نیوی، نو هغه به سقوط سو. د داسې یو تکتیک په مقابل کې امنیتي ځواکونو ته پکار و یا حکومت ته پکار و چې دلته د هوایي ځواک څخه استفاده وکړي چې ژر تر ژره هغه سیمې ته چې خطر ورته متوجه دی یا جګړه پر روانه ده هغې ته کومک ورسول سي. زه تاسې ته مثال در کوم. څو ورځې 2 هفتې مخکې په نهر سراج کې وسلوال مخالفینو په ډېر تعداد راغلل، پر 2 پوستو باندې حمله وکړه. هغه 2 پوستو باندې د 2 پوستو ته د کومک رسولو لارې هم قطع کړلې. پر هغه پوستو باندې جنګ وکړي، بالاخره هغه د پوستو هغه پولیسو تر سهاره جنګ وکړي، مهمات یې خلاص ول، ژوندي د هغې طالبانو په لاس ورغلل، ژوندي هم بوتلات چې پاته شهیدانو زخمیانو. تر اوسه پورې هغه پوستې چې تاسې د عملیات خبره هم وکړه چې شفق عملیات هم پیل سوي دي په هغه سیمه کې، تر اوسه پورې هغه پوستې نه نیول سوي دي، تر اوسه پورې نه د دې عملیاتو تش په نامه عملیات دي. هلته ضربتي کنډک تللی و تر څو د هغه پولیسو سره مرسته وکړي هغه سیمه ورسره ونیسي. هغوی 2 هفتې ورسره تېرې کړې، ټانګان یې هلته بیولې وه، د ټانګانو سایې ته به ناست وه، جګړه یې نه کوله، عملیات یې نه ترسره کول. نن زه خبر شوم چې هغوی تللي دي. صحیح. نو زموږ عملیات په داسې شکل دی. د یوې سیمې ساتل په داسې ډول نه کېږي. د یوې سیمې ساتل دا دی چې ته خو یو خپل زمیني ځواکونه هلته تعداد یې پوره د خیالي پولیسو تشکیل هغه نوم دې د ځانه ورک هغه تشکیلات دې پوره کړه، په پوسته کې مکمل نفر کښېنوه. تاسې وایئ چې ضربتي ځواکونه سیمې ته تللي وه، جګړه نه کوله، د دې علت تاسې ته نه در معلومېږي عوامل باید څه وي؟ نو د چي لپاره تللي وه جګړه نه کوله؟ عوامل مختلف دي. وکیل صاحب محترم مخکې ډېرو ښو نقطو ته اشاره وکړه. ذوالفقار عملیات هم داسې وه چې یوازې دوی راغلي وه چې هغه پلان چې ورکول سوی و چې تاسې 2 میاشتې عملیات وکړئ، دوی 2 میاشتې دلته موږ ته د ټانګانو سایې ته ناست وو. صحیح دی. دوی هم په عیني شکل هلته موجود وه، یا به ټک کړې او یا هم نه کړې، خو سیمه یې ونه نیول، جګړه یې ونه کړه. اوس په دې عواملو نه څوک پوهېږي؟ زه نه د جګړې په سیمه کې وم، نه هم د هغې د مشرانو سره په هغه کې وم، په ارتباط کې وم. نو کیدای شي هغې دې پوښتنې ته مو هغوی جواب ووایي چې څه علت و چې تاسې جګړه ونه کړه، هغه سیمه مو بېرته ونه نیول، نو بېرته تر شا. او بل د عملیاتو ډول دغه رقم دی. اوس که دولت په کومه سیمه کې عملیات ترسره کوي، میاشتې تر دې دمخه تبلیغات کوي چې دلته عملیات کوو، که دوی دپاره د مځکې ماینونه یا مځکني ماینونه یو ګواښ کېدلی سي، مخالفین یې په ټوله سیمه کې ماینونه ورته ایږدي، نو د دې شي اړتیا څه ده چې تر عملیاتو د پیل یا تر عملیاتو مخکې دوی ټول وطن خبرې، ټول ښار خبرې چې عملیات شروع کېږي؟ ښه، دا به صحیح. اوس که حکومت عملیات کوي، زه فکر نه کوم چې د دې عملیاتو مسله که سریع هم وساتي او مخالفین دې نشي په خبر، ځکه دا یو وطن دی، یو خلک دی، خامخا لکه زموږ اساسي حکومت چې د هغې په حملو او پلانونو باندې خبرېږي، هغوی هم حتما دغسې یو شی لري. اوس نو دلته پکار دی چې هغه مکملې اړتیاوې چې ته د یو عملیات دپاره لري هغه پوره کړې. هغه وخت چې ته د عملیاتو ترسره کولو لپاره لري هغه په پلان کې ونیسې در سره، هغه تجهیزات او امکانات پرسونل ته چې اړتیا لري هغه د ځان سره بوځي. اوس چې سیمه دې ونیول، د هغه سیمې د ساتلو دپاره چې څوم امکاناتو ته اړتیا شته یا څه پلانونو تکتیکونو ته اړتیا شته هغه باید ونیسې. فرض مثال ته باید هلته پوره پولیس ولري چې د هغه څخه دفاع وکړي تر څو ته کومک ورسولی شي. صحیح دی. خپل هوایي ځواک باید چې لرې تر یو حده د هغه څخه باید استفاده وکړي، ویې غواړي د مرکزي حکومت څخه. او طالبان خو هم هوایي ځواک نه لري، بیا څومره طاقت لري؟ نه، خو هغوی خو د هغوی خو د ملت ساتنه د هغوی په لاس د هغوی خپل فرض یې نه ګڼي. زموږ اساسي د امنیتي ځواکونو یو عمده چې په جګړې کې مخ ته نشي تللی عامل یې دغه دی چې دوی د ملکي خلکو د ژوند ته پام کوي، هغوی کورونو ته پام کوي تر څو هغوی ته زیان ونه رسېږي او یا هم تلفات ورنه کړي. هغوی ښه راځي که تلفات ورکوي، دغه تلفات یې پر غاړه منلی دی، هغوی مرګ پر ځان باندې منلی دی، د ملکي خلکو ته هغه یو خبر ورکوي چې د سیمې څخه ووځي. نور که څوک پاته و، که وژل کېږي، که مړه کېږي، هغوی خپل هدف ته ځان رسوي. دلته دغه خنډ چې زموږ امنیتي ځواکونه هغه پرمختګ یې هغه سست کړی دی، دغه مسله ده. سمه ده، ډېره مننه. ښاغلی نظري صاحب، تاسو ته راځو. د هلمند د عملیاتو ارزونه مو کړې ده، یوه سیمه نیول کېږي، د هغې دپاره غټ پلان نیول کېږي، عملیات وسي، سیمه ونیول سي او بیرته ساتنه ستونزمنه سي، نه ساتل کېږي. ستاسې په نظر علت باید څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه دمخه احمدي صاحب، تاسو ته محترم وکیل صاحب ته، استاد صاحب
او د سباون ټلویزیون محترم درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بالکل په جنګ کې خو هر کم حالات به وي، جنګي حالات یې نن په سراسر هلمند کې او بل تاسو وینئ چې څو ورځې مخکې زموږ د عملیات شروع سوه چې هغه د مرجع د ځینې سیمو نیول دي چې تر دا اوسه پورې هم زموږ د دولت په واک کې دي. هغه سیمې چې نیولې دي هغه تصفیه کولو ته ضرورت لري او هغه د دوی عملیات چې دي فعلا هم په بریالي توګه پر مخ روان دي او د دوی د دغه روزمره تګ د ډیر تاکتیک له مخې څخه دی او د ډیر احتیاط څخه دوی ګامونه پورته کوي چې ځکه چې هلته زموږ د کروندګرو هغه حاصلات د غنمو چې مځکې کرل سوي دي او حاصلې وي نن پر وصولو باندې راغلي دي، غنم هلته وچ دي، که چیرې یوه مرمۍ هم ولګېږي په هغه کې غنم له منځه ځي. نو د هغوی له مخې څخه او ځینې نور هلته چې هغه زموږ میشتې کورنۍ وي د هغوی د ژوند د خوندي کولو او د هغوی د ژوند د ساتنې لپاره نن افغان امنیتي ځواکونه پر ډېر میړانه او په ډېر احتیاط سره ګام پورته کوي او د دښمن ځینې پلانونه چې هغه زموږ د امنیتي ځواکونو پر وړاندې وي هغه ورشنډوي او ورشنډ کړي دي او د دوی دغه سیمو ساتل چې مخکې به زموږ د پولیسو موجودي نه وه، په اردو کې به مو ځینې مشکلات وه، نو هغه ته انشاءالله په قرار سره د حل لاره په پیدا کیږي او هغه سیمو کې چې هلته باید افغان امنیتي ځواکونه دایمي پاته اوسي هغوی ته به د دې د پلان له مخې څخه ځای نه ورته پاتې کېږي. ولسي خلک د دولت ملاتړ کوي که د دولت د مخالفینو؟ طبعا چې نن تاسو وینئ زموږ د دښمن تبلیغات او زموږ د دښمن هغه بېرحمانه کړنې نن د دې سبب ګرځېدلي دي چې په ښکاره ډول باندې هیڅوک نسي کولی چې د دښمن په ساحه کې وي او هغه دې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو کله چې هغه سیمې چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي په هغه سیمه کې چې زموږ پولیس یا اردو امنیتي ځواکونه وي د هغو ملاتړ طبعا هم د ولس سره دی، د دولت سره دی، د ولس همکاري او خوشحاله هم و دې ته دی چې هلته افغان امنیتي ځواکونه پاته سي چې تر څو د معارف هغه تړلې دروازې مو برته بیا هم زموږ د هغه بچیانو پر مخ باندې خلاصې واوسي او خپل روزمره ژوند په ډیر عادي ډول پیل کړي. نو په هغه ساحه کې چې دښمن واکداري وي او هلته د دښمن تر حاکمیت لاندې هغه سیمې وي هغه د دښمن تر فشار لاندې دي، خلک نسي کولی چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو سره دوی خپل ملاتړ اعلان کړي او ځینې هغه ساحې دي چې هغه خلاصې وي. ښه بېلګه دا ده چې دولت هم باید نکي ګرام وبولو په دې باندې چې زموږ په ټول هلمند کې دوې ولسوالۍ چې هغه امن ولسوالۍ دي د هغه ولسوالۍ دي چې د دې ولسوالۍ ولسونه ټوله د دولت ملاتړ دي او همیشه د دولت سره همکاره پاته سوي دي چې هغه یو د ګرمسیل ولسوالۍ ده او بلې هم د ناوې ولسوالۍ ده چې دا ویني د جنګ د دغه څخه خلاص خو ځینې مشکلات اوس په هغو کې هم د دولتي چارواکو له خوا څخه رامنځته سوي دي چې ښه بېلګې تاسو وینئ چې د ګرمسیل ولسوالۍ ده چې هلته د قومندان د امنیه د ځینې مداخلو او د ځینو پټبازیو او د ځینو مشکلاتو د جوړولو په خاطر یا د څو کسانو څخه چې هغه مشهوره چهرې چې هغه ټوله ولس یې پیژني او د ترڅنګ درولي وي زموږ هغه باعزته او بااحساسه او هغه د دولت ملاتړي او هغه د دولت د پلانونو همکاره خلک دی په بیابوي او په ټکوي. نو دغه شان زموږ سبب ګرځېدلی دي چې زموږ دولت سره لرې کوي. ناري سراج د عملیاتو یوه بېلګه وړاندې کړل چې ضربتي قوتونه هلته ورغلي وه ده په وینا چې جنګ یې نه کوه. دا خبرې ډېرې کېږي، اردو وایي چې پولیس جنګ نه کوي، پولیس وایي چې اردو جنګ نه کوي، نور وایي چې نور جنګ نه کوي. دلته ستونزه څه ده؟ نه همغږي ده که رښتیا هم داسې یو شی شته؟ دلته همغږي ما درته وویل چې مخکې به صحیح نه وه خو اوس ځینې امیدونه چې روزمره موږ ورسره ویو ځینې امیدونه مو د همغږۍ د جوړولو د پیدا سوي دي او هغه تمه امیدونه چې موږ دې عملیاتو ته درلودله انشاءالله هغه به پوره کیږي خو قرار سره دا چې ضربتیان دي یا اردو یا امنیت ملي یا پولیس ځینې ځایو کې تیز نه ځي هغوی ته دا ورته ویل سوي دي چې تاسو د احتیاط څخه ګام واخلئ او د هغوی هره یوه ساحه معلومه ده او هر یو باید په خپله ساحه کې په خپل تاکتیک باندې
مخ ته ولاړ سي داسې د دوی تګ مخ تګ داسې سبب ونه ګرځي چې هغه زموږ د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي یا د هغوی د کښتونو له منځه وړل سبب وګرځي. د دوی تاکتیکونه ټوله د پلان له مخې دي او دوی د پلان له مخې پر مخ روان دي. دا چې د دوی عملیات دومره کرار دي ځکه چې زموږ د عام خلک تاسو وینئ چې ګرمي هم زیاته ده، د خپل کور پرېښولو ته یو دم نسي اړ کېدلی، نو د دغه په خاطر باندې عملیات کرار روان دي. نو انشاءالله الرحمن په وخت و زمان سره به دوی او دا چې کومه سیمه ونیول چې هغه نه ساتل کېده د دې عامل څه دی؟ دا خو مخکې دا تشویشونه زیات وه چې ځینې سیمې موږ په همدې ترتیب له لاسه ورکړې وې چې په هغه ځای کې به ځینې زموږ د خلکو نه ملاتړ د دولت څخه او ځینې د دې سبب ګرځېدلي وه چې زموږ د مسؤلینو د دولتي مسؤلینو بد چلند و هلته. نو نن هغه انشاءالله مخ پر حل کېدلو دی او حل کېږي به. کله چې حل کېږي نو بیا به هلته په هغه ځای کې پولیس د محل خلک او سیمه ییز پولیس به د هغه ځای څخه ساتنه کوي او د پلان له مخې به هغه ځای پر ځای کېږي او بیا به هغه ځای ساتي. او بل دا چې پر دولت باندې د ولس ته بې باورۍ خبره کېږي، که ولس پر دولت باور نه لري عوامل یې څه دي او څنګه کولی شي چې د ولس او دولت تر مابین اړیکې ښې شي؟ دا بې باوري هم موږ تاسو راویستلې ده. خپل دا بې باوري موږ پر لوی لاس باندې په خپل ځان باندې دا تحمیل کړې ده چې ښه بېلګه تاسو ته ما مخکې درته وویل چې هغه د ګرمسېل ولسوالۍ وه چې د خلکو د احساساتو څخه ګټه اخیستل او د خلکو په احساساتو باندې لوبې کول او د خلکو د احساساتو څخه خپل استفاده کول. دا په عمومي توګه باندې د دولت په اړه باندې داسې نظریه موجوده ده چې کلونه کلونه کېږي کومه سیمه کې چې دوی میشت هلته خلک ترې ناراضه دي. اوس مثلا د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا د سیمې په اړه باندې ډېر شکایتونه کېدل چې هلته له محلي پولیسو دا موږ عمومي پر دولت باندې نسو راوړولی ځکه چې په دولت کې ډېر ښه خلک شته، هغه خلک شته چې هغه د دولت دې خاورې ته وفاداره وي. دا نیمګړتیاوې او ځانګړتیاوې شته چې هغه زموږ د ځینو نااهله مسؤلینو لخوا د ځینې د هغه کسانو لخوا چې هغه یوه ورځ په دولت کې نه وي تېره کړې، یعنې د رتبې او مسلکي شخص نه وي، هغه به د یو چا ورور وي، هغه به هلته کومندان وي، یا به هغه د یو چا پسې مربوط وي، هغه به هلته په هغه ځای کې یا مدیر وي یا به بل څوک وي. د سړک د غاړې سکوچیان به هلته ځي، پولیس وي. نو بیا هغه د دې سبب ګرځېدلی دی، د دې دغه رامنځته کړی دی چې هغه د خلکو اعتماد د لاسه ورکړي. دا د خیالي پولیسو خبره چې کېدله ستاسو په نظر باندې که دا د شي څونه ضرر پیښ کړی و؟ خالي پولیس و دا ننګونې زموږ د هلمند په ټولو ولسوالیو کې دا موجودې وي چې ښه نتیجه هم دغه وه چې موږ تر دغه هلمند تر ښاره پورې زموږ هغه خط راته محدود کوي. نو دا هغه څه وه چې ټوله تش په نامه باندې به وه او ځینې وعدې به چې زموږ د دولت د خوا څخه ورکول کېدلې په نامه به وه، ولې عملي اقدام به هېچ چا نه و کړی، نه هم کوئ. ښه به فساد ورته واضح و، ښه به غلا ورته معلومه، خو متاسفانه اقدام کول یې نسو کولی. په دې نسو کولی چې اقدام کول په دې ولایت کې ستونزمن دی ځکه چې هر یو په یو چا پسې تړلی وي. نو کله چې سړی اقدام کوي حتما به یو بغل اواز پورته کوي. نو په دغه باندې دغه سبب وګرځېدی چې نن زموږ ښاریان هم د تشویش سره مخ کړي او که چیرې دغه کړۍ نور له هم دغسې لاس سره ورکړي او دغه شی دغسې وساتي او د هلمند د جوړولو فکر نه وي ورسره، نور به لا هم موږ تر دې بدترېږو. سمه ده، ډېره مننه. ګرانو کتونکو خپرونه کې یو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی علي احمد خان،
له ولس سره د دولت ناسم چلند او په خپله دولت کې اداري فساد پر نامنۍ باندې څومره تاثیر کولی شي؟ احمدي صاحب که ووایو دا ستونزې زیږنده مشکل زیږنده د بد چلنده څخه دی، مشکل زیږنده د خراب مدیریت څخه دی. اداري فساد او د خلکو سره بد چلند خو دا دواړه سره تړلي دي، دا ټول په فساد کې دي. دا بد چلند هم په خپل فساد دی. دغه فساد عوامل یا دغه فساد نتایج موږ تاسې اوس وینو چې په بین المللي په نړیواله سطح باندې موږ ستونزو سره مخامخ یو. څوک وایي پیسې مه ورکوئ، څوک وایي پیسې ورکوئ. ګوره موږ په غټو غټو بحرانونو کې اوس وردخیل یو. د ملک په سطح باندې ګوره په خپل داخلي جوړښت کې مشکلات راغلي دي. دا د دغه ورځې کې موږ تاسې وینو چې یو ډېره د افغانستان په ګټه یو پروژه چې هغه نړیواله پروژه ده چې یا ټاپي ده یا مثلا هغه دغه پروژه ده د برق ده چې تیریږي. تو ګوره دا که د فساد د وجه دا مدیریت کمزورتیا موږ دا نظام ولې کمزوري سو، ولې خپل پلان نشي تطبیقولی؟ خو وجه یې دغه ده چې فساد دی، دلته رشوت دی، مثلا دلته واسطه بازي ده، دلته مثلا پر روابطو باندې چلند راغی. دغسې علت راغی چې کمزوري د نظام راغله. یو رئیس جمهور یا یو وزیر یا مثلا یو والی یا یو ولسوال په خپل ولسوالۍ کې خپل هغه قانوني حکم هغه قانوني اجرات نشي کولی، موانع ورته خنډ کېږي. علت یې دا دی، علت یې وجه چې شته وجه فساد دی. ګوره د فساد زیږنده دغه ستونزې مشکلات دي چې نن موږ ورځ تر بلې د مشکلاتو سره مخامخ کېږو. نړیوال ټولنې دلته په لسهاوو په سلهاوو میلیاردونه ډالر راوړل، دلته مصرف سوله، دلته باسازي نشته. دلته امنیتي قواو باندې مثلا 3.5 لکه امنیتي قواوې ته معاش و تجهیزات و وسایل و مثلا بارکونه و ځایونه ورته جوړ سوله. ولې نن استفاده نه ځینې کېږي؟ 3.5 لکه امنیتي قواوې په افغانستان کې د افغانستان د داخلي امنیت لپاره بالکل کفایت کوي. ولې چې سم استعمال سي. مخکې تا د وکیل صاحب نظري څخه پوښتنه وکړه چې خیالي د خپله نړیوالې ټولنې ویل چې موږ کومې پیسې ورکوو یو څو عمر مخکې ویل چې کېدای شي په دې کې چې 10,000 که 15,000 یاد کړه که 20,000 یاد کړل، دا کېدای شي چې دغه د خلکو جېبو ته ولوېږي. نه موجودیت کې د پولیسو د خلکو یا اردو په دواړو کې دا په امنیتي ورګانو. یو بله مسله دا ده چې د لښکرګاه 4 حوزه باباجۍ ډېر مهمه سیمه ده. څو واره له کابله غټ چارواکي راغلي د دغې سیمې د ستونزو په اړه باندې خبرې راټولې کړي تر کابله رسولي دي. خپله د هلمند امنیتي چارواکو هم دغه ستونزه درک کړې ده، عملیات یې پر دې سیمه باندې کړي دي، بیرته تر شا راغلي دي. نورو سیمو کې مثلا په مارجې کې هم 2 ځله د مخه نور عملیاتونه وسوله، لاره به خلاص کړه، ځینې سیمې به ونیول، بیرته به تر شا راغلل. د دغه سبب څه دی؟ ګوره دا خو نو علت یې خو هغه دی چې د دوی څخه د لوړپوړو یا مسؤلینو څخه سره باید د دې پوښتنه وشي. ولې چې دا ګوره مخکې زه بیرته هغه خبرو ته راځم. د دولت او د خلکو تر مابین واټن یا بېاعتمادي علت یې دغه شان دي چې کله دی ورسي عملیات وکړي، ګوره ضایعات د لاسه ورکړي، تلفات ولري، اخوا ته دې خوا ته خلکو ته ټولو ته خساره رسېږي. ولې بیرته په ډېر عادي په خپل دغه په طبیعت باندې سیمه رایله سي. نو علت بیا عبارت دغه چې د خلک د دولت څخه لیرواله پیدا کوي. او بل دولت تل مدام په خلکو دا غږ کوي چې له دولت سره همکاري وکړي. په داسې یو حالت کې د باباجي او د مارجې خلک چې د جګړو په 2 ورونو کې پراته دي، دوی څنګه له دولت سره همکاري کولی شي؟ هېڅ وخت خلک خو خلکو سره خو هېڅ نشته. ستا سره ټانګ و توپ تیاره ده، ته مقابله نشي کولی. خلک په لورو په مانګالو یا په بیلچه دغه مسله مخالف هم په مقابل کې ودرېږي چې امکان لري. هغه وخت خلک د دولت سره ملاتړ کوي چې د سیمه پاکه کړل، سیمې د دښمنو ځینې وایستئ، وروسته خلکو ته د شاوخوا هغه سیمې چې دلته داخلېږي څوک ورته رانسي، داخل په خپله دا خلکو ته پاتې سي. ګوره او پر هغه باندې هم بیا یو کنټرول ولګېږي، هغه هم یو د یو قانون مطابق باندې هغو ته یو نرو معیار کښېښول سي. موږ ډېرې داسې مشکلات ولیدل چې د خلکو مثلا الکوان زیرېدله، د خلکو څخه پیسې اخیستل کېدلې، خلکو څخه په یو نامه په بل نامه باندې تکلیفونه ورکول کېدله. خو دا مخکې دا خبره ده ستا د سوال په جواب کې چې برای دغه زېږنده سوله چې خلک یو نه د دولت څخه فاصله پیدا کړل. زه کله وایم چې په ریګ یوه کیلو تاریاک نسي تېرېدلی په دا ټول د غټ ریګ کې چې په 100 کیلومتره په فاصله ده نسي څوک ځینې وړلی. او دا دومره غټې سلاوي یا دومره مسله خلک په دې سیمو کې ګرځي راګرځي، څوک یې مخنیوی نسي کولی. خو څه دی چې علت یې دغه دی چې د فساد د وجې څخه دغه مشکلات را پیدا شوي دي، دغه ستونزې را پیدا شوي دي، دغه د مقررۍ کېږي. دغه اوس ګوره
د هلمند په سطح باندې د هلمند والي د نظامي شورا رئیس د هلمند د رئیس جمهور نایب دلته ناست دی او د نمایندار دلته ناست دی ټول واکداري باید مګر شاید ممکن داسې زموږ په دوره کې داسې و چې یو والي به د وخت والي و یو رئیس به یې نسو تبدیلولی کله چې به یې وویل چې دغه رئیس ناکاره دی مثلا دغه ځګۍ دپاره ناحاله دی نسي دغه پوسټ مخ ته نسي بیولی مشکل لري ستونزه لري نو زه په دې خاطر چې دغه ځګۍ کې زه ستونزه حل کړم دغه پلانکی سړی ولې په مرکز کې به چا نه ورسره منل هغه به پاته راغی په دې کې چې شو علت یې دغه و چې یا به دې سړي روابط درلودل یا به دې سړي هلته پیسې ورکولې هغه به ویل چې که تا ته کار کوي که نه کوي ما ته خو د قبول وړ دی زه د هلمند څه کوم زه ستا مثلا محبوبیت یا ستا کامیابي او یا ستا پرمختګ څه کوم زما دپاره دا سړی ګټور دی نو بنان علت یې دغه دی چې نن دا دومره لیلوارې راغی دا دومره فاصلې راللې په خپله په نظام کې وګوره د رئیس جمهور معاون و معاونین و یا د مثلا د اجرایي رئیس معاونین چې دا ګډ دغه دی هغه راولاړېږي د دولت پر ضد باندې کښېني یو ځای چې موږ دا نه منو دا پلان نه باید نسي تطبیق نو دا کوچني عوامل دي مشکلات یې ډېر دي دا ګرځي وژنده فساد دی یا ناسم چلند کور مودان ښاغلي نوراني صاحب تاسو ته راځو که چیرې دولت ته سړی وګوري د دولت سیستم ته وګوري نسبت د طالبانو سیستم روغ تر معلومیږي یا جوړ تر معلومیږي هغه داسې په کومه سیمه کې مثلا د ریپورټونو یا د معلوماتو له مخکې سړي ته رسیږي که هغه چیرې عملیات کوي یا فرضاً پر کومه سیمه باندې حمله کوي هغه ډېر همغږي او نسبت د دولت و چمتووالي ته برابر وي ولې په دولت کې دغه نیمګړتیا شته آیا د دولت د وسلوالو مخالفینو ظرفیت طاقت او قوت تر دوی ډېر دی که څنګه مخکې وکیل صاحب هم ځینو نقطو ته اشاره وکړله دلته د حکومتي ځواکونو ترمنځ زموږ او ستاسې په حکومت کې اول خو مو حکومت پر دوو برخو ویشل سوی دی صحیح حکومت مو ونډه سوی دی چا ته پکې ونډه رسېدلې ده اوس نو یو طرف د بل طرف خبرې نه مني همدغه جوړښت عین تر ولایته عین تر ولسوالیو عین تر په نظامي لیکو کې عین تر یو امریت تر قومندانۍ پورې دغه جوړښت انتقال سوی دی او کاپي سوی دی دلته په هلمند کې په هر بل ولایت کې دغه جوړښت تمثیل کیږي دغه حکومت د جوړښت په شکل هغه څوک چې د اجرایي ریاست په واسطو او روابطو باندې واک ته راغلی دغه چا سره برخورد ښه نه وي چې د جمهور ریاست له روابطو پر وظیفې ته راغلی په هر صورت زموږ نظامي قطاعت او زموږ ملکي خدمات باید له داسې شیانو څخه خوندي د سیاسي مسایل پکښ کې مطرح نه وي یوازې دلته د خدماتو وړاندې کول هغوی وسلوال مخالفین هدف یو دی صحیح دی هدف یې دا دی چې ځان د قرباني ورکوي او سیمه نیسي اوس نو د دې دپاره ټول همغږي دي یوه خبره زموږ وسلوال مخالفین زموږ وسلوال ځواکونه هدف یې یو نه دی مثلا قلي اردو چې دلته په هلمند کې میشته ده ملي اردو ځواکونه د هغې هدف فرق کوي له امنیه قومندانۍ سره صحیح هدف یې ولې فرق کوي په عمومي توګه باندې خو د دولت پالیسي باید یوه وي باید یې وایي صحیح دی خو ما هغه بېلوالی چې د دوی ترمنځ تفاوت موجود دی یا نه همغږي ده یا همکاري نه کوي هغې عوامل یې د مرکز څخه را انتقال شوي دي دلته امنیه قومنداني په یوه سیمه کې عملیات کوي غواړي چې ولسوالي ونیسي مګر د ملي اردو د قلي اردو قومندان د هغې سره همغږی نه وي صحیح دی هغوی سره په جګړه کې د ملي اردو ځواکونه برخه نه اخلي لکه مخکې چې ما مثال درته ووایه صحیح دی دغه هدف بل نو اوس دلته هدف بل شی دی زموږ ستاسې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داسې کسان ورغلي دي چې د وظیفې څخه د اجرا څخه یوازې هدف خدمت نه دی یوازې هدف امنیت راوستل نه دی هلته د شخصي ګټو هدف شته صحیح دی په سیمه کې د واک ساتلو پر وظیفې د پاته کېدلو د دې مسایلو هدف هم ورسره شته په دې عین وخت کې چې موږ په جګړیز حالت کې روان یو صحیح دی د ځان د ساتلو د شخصي ګټو لاسته راوړلو دغه مسایل د دې سوي دي چې نه همغږي راسي او په جګړه کې په یو اواز امنیتي ځواکونه ټول داخل نشي که پولیس جنګ کې ملي اردو شاته پاتې هغې سره همغږي نه د دې خپله بیرته معنا دا سوله چې په سر کې رهبري کمزورې ده او همغږي نه سره لري بله دا شی شته زموږ نو که دا شی موجود وي بیا د دې عملیاتو چې ترسره کیږي نو که فرضاً په کومه سیمه باندې برید کیږي دوی همغږي نه سره لري په ساتنه کې هم دغسې چې په ساتنه کې هم بیا همغږي نه سره لري دا ستونزمنه نه ده
نه خو دلته بیا مسؤلیتونه فرق کوي. د سیمې د امنیت ساتل د پولیسو دنده ده او دفاع د ملي اردو دنده ده. ملي اردو دفاع کولی شي او دا پړه بیا دلته خو اوس دا شی ګډ وډ دی، اردو هم د لارې امنیت ساتي، پولیس هم ساتي. اردو هم په یوه کلي کې پوسته لري امنیت ساتي، پولیس هم لري. خو د اداري مقرراتو له مخې کله چې اړتیا پیښه سي د ملي اردو څخه استفاده کیږي تر څو عامه نظم تامین سي. کنې ملي اردو اصلا د عمومي امنیت د تامین یا د نظم د تامین مسؤلیت پر غاړه نه لري، یا د اداري پولیسو واک او اختیار د هغه سره نشته د ملي اردو سره د حقوقي لحاظه، دا د پولیسو سره دی. ولې کله اړتیا پیښه سي د دوی څخه دوی مرسته کولی سي، دا د اړتیا په صورت کې د دوی څخه اوس مثلا په مرجع ولسوالۍ کې دولت عملیات پیل کړي دي، که فرضاً دغه سیمې چې دوی اوس تر خپلې مخې لاندې راوستې دي، که دا ونیسي ساتنه باید څنګه کېږي؟ ساتنې څنګه کولی شي دوی وساتي؟ مخکې څو نقطې ما درته وویله چې ساتنه اوس موږ په جګړیز حالت کې د دې تضمین هېڅوک نشي کولی چې دا به دلته هر څومره ځواکونه ورسي دا به وساتي او یا هم بیا جګړه نه کېږي چې مرجع ونیول سي. د دې امکانات 100% شته چې 10 ورځې بعد ته مرجع ونیسي، 20 ورځې بعد بیرته وسلوال مخالفین ستا څخه مرجع ونیسي. صحیح دی، جګړیز حالت دی. اوس نو ځینې هغه امکانات، هغه پلانونه چې ستا په توان کې دي، د دولت په توان کې دي، هغه به ورته نیسي. ما ویل چې دلته باید د امنیتي پولو ځواکونو ترڅنګ هوایي ځواک ملاتړ وي، دلته حتمي او ضروري دی. ځکه که پلی ځواک په جګړه کې وموښلي، هغه کومک ته اړتیا پیدا کړي، بل پلی ځواک چې مرسته نشي ورسولی، ځکه د هغې د دې فرق نشته. ته باید هوایي ځواک ولرې چې د هغوی ملاتړ وکړي. دغسې ځینې عوامل دي، هغه خیالي بستونه چې دلته تشکیلات چې ته په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په لیک کې لرې، هغه ډک کړي. صحیح دی. دلته په ولسوالیو کې وړ کسان پر دندو باندې وګماري. امنیه قمندان باید مسلکي سړی ورسي. صحیح دی. موږ تاسې پوهېږو د هلمند د ټولو ولسوالیو امنیه قمندانان مسلکي نه دي. نو دا ځینې ترتیبات باید ونیول سي، ځینې تدابیر ونیول سي تر څو د عملیاتو کولو وروسته او یا هم د عملیاتو په جریان کې هغه سیمې وساتل سي. سمه ده، ډېره زیاته مننه. ښاغلي نظري صاحب، تاسو راځو پر نام غږې باندې خبرې وسولې چې په سر کې د نظامیانو د مشرانو ترمنځ همغږي نشته، دغه همغږي څنګه راتللی سي؟ همغږي خو احمدي صاحب څو واره مخکې به موږ هم د دغه میز تاسو د سټوډیو د لارې څخه نارې کړې وه او ویل مو چې همغږي وجود نه لري. خو ولې ما مخکې درته وویله چې اوس د همغږۍ د رامنځته کولو هغه هیلې او امیدونه چې موږ ورته درلودله، هغه فکر چې موږ کوو انشاءالله اوس مخ پر ښه کېدلو باندې به وي. تاسو وینئ چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه چې کوم عملیات په مرجع کې ترسره کوي، هغه په همغږۍ باندې پر مخ روان دي. ولې که په همغږۍ باندې ونه وسي، فکر نه کوم چې دوی یو ګام هم مخته ولاړ سي. خو دا هغه څه دي چې وخت اړتیا لري، په وخت سره به انشاءالله الرحمن همغږي پیدا کېږي او رامنځته کېږي. به رښتیا هم یو دم همغږي رامنځته کول نه امکان نه لري، ځکه چې د هلمند په جګړې کې د یو چا لاس نه دی. هغه که زموږ د دولت مخالفین او که ځینې خلک زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې وي، هغه هم د دې دپاره کار نه کوي چې هغه زموږ نظام دپاره وي، هغه زموږ د نظام د تخریبولو لپاره دي. هغه که په پارلمان کې وي، که په سنا مجلس کې وي، ځینې موږ داسې غړي لرو چې هغه مخکې به د دولت د مخالفینو سره د هغوی ساتونکي په دنده اجرا کوله. ځینې به زموږ اوس په د دولت په نامه باندې دلته دولت په چوکاټ کې ځان رامنځته کړی وي، هغه به د ملا فضل ماد د وخت طالبانو مالي مسؤلین به وه. خو نن هغه هم زموږ په دولت په چوکاټ کې قرار لري او یو دم او داسې چې پوسټونو باندې قرار لري چې هغه په مرکز په سطح باندې به وي. نو په دې کې اصلاحات راوستل او دا همغږه کول وخت غواړي، تر څو باندې چې دغه اصلاح نسي همغږي رامنځته کول هم امکان نه لري. خو ولې بیا هم امیدونه او تمه ورته لرو چې انشاءالله خدای مهربانه دی، وخت به انتظار وباسو. او دغه پوښتنه له تاسو هم کوم، که فرضاً د هلمند په ولسوالیو کې اوس روان عملیات چې دغه سیمې ونیولې، ساتنه یې څنګه کېدلی سي؟ موږ دلته اردو لرو، امنیتي ملي لرو، نظم عامه او پولیس، دا هر یو خپل وظیفه لري او هر یو خپل وظیفه پر مخ بیایي. امنیتي ملي باید خپل کشف وکړي، نظم عامه باید عامه نظم وساتي او پولیس باید خپل داخلي
نظم وساتي او اردو ملي هغه باید دفاع وکړي عمومي. نو دلته موږ د پولیسو تشکیلات لرو چې مخکې به خالي وه، اوس موږ د والي صاحب سره د ولایتي ادارې سره په همغږۍ باندې د هغه تشکیلاتو د کموالي د خالي ځایونو پر ډکولو باندې کار کوو. نو کله چې موږ پولیسو لیکو کې هغه کمبوتات چې وه هغه برته ورته پوره کړو، هغه بالکل کاپي دی زموږ د هغه سیمو دپاره چې هغه تشکیل ورکړل سوی. هره سیمه خپله تشکیل لري، د هغې سیمې د نظم او د راویستلو لپاره کاپي دی. اردو کې هم ځینې نیمګړتیاوې وي خو هغه هم پر کمبوتاتو باندې کار روان دی چې هغه پوره سي. نو ځینې دغه شیان دي چې هغه ورته اصلاح سي او هغه کمبوتات یې ورته پوره سي. انشاءالله نور هیڅ نه واک ته ضرورت شته، نه هم بل شي ته، نه هم دښمن دومره قوي دی چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې مخامخ جنګ وکړي. دوی ته چې یوازې پاته دی هغه تبلیغ او شخصي مینونه دي، خو په شخصي مینونو باندې زموږ د ځواکونو سره داسې آلې شته چې هغه له منځه ویسي، خو وخت غواړي، په احتیاط به روان. سمه ده، ډېره زیاته مننه کور مدان چې خپرونه کې مګډون سره وکړ. ګرانو کتونکو، مخامخ نننۍ خپرونه چې په هلمند کې د دولت لخوا د شفق د پیل سوو عملیاتو په اړه وغږېدله، همدومره به د خپرونې میلمانه مو د ولایتي شورا غړي بریالي نظري، د پوهنتون استاد هاشم نوراني او د ولایتي شورا مخکنی غړي علي احمد خان. خپرونه همدومره و، د خدای په امان.